سلامونه کتونکو مبشر جان یوسفزی مو تاسو ګورئ زلن ټلویزیون دا وخت کې په ضلع نوشهره کې ضلع نوشهره ام جی آټو سروس کوم چې په جی ټي روډ باندې واقع دی هغې کې ناس یو د ډاکټر ضیا اخونزاده صاحب هغې د آټو ورکشاپ یو د پاکستان په سطح یو غټ روزګار کوي د آټو ورکشاپ کې راپېښې چې کومې مسلې دي یا د هغې کومې پیدې دي چې د هغې متعلق څومره سوالات زموږ د خلکو په ذهنونو کې دي هغه به د ډاکټر ضیا اخونزاده صاحب نه اورو. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په راتګ خیر کړی وایي. ډېره مننه ده. ډاکټر صاحب که تاسو موږ ته دا څرګنده کړئ چې آټو ورکشاپ بله اړخونه دي، پیدې څه دي، نقصانات یې څه دي، او ستاسو ورکشاپ خپل انټروډکشن هم ورسره وکړئ نو مننه به. یو خو چې د پاکستان کې کوم آټو ورکشاپ کوم بزنس دی هغې لا هغسې ترقي نه ده کړې چې کوم نورو ملکونو کې څنګه ترقي کړې ده، او بیا خاص کر کې پی کې خو آټو ورکشاپ چې کوم بزنس دی یا کوم انډسټري ده هغه میچور نه ده، کانټینټ یې ډېر دی، ویلیو یې ډېره ده خو میچور نه ده. او تاسو که دا اوس ریسنټلی پنجاب کې او اسلام آباد کې، پنډای کې، لاهور کې لږ د لیول یو داسې به ورته وایي چې یو 3 سټار ورکشاپ اسټیبلیش شوي دي. په کې پی کې دا مکمل اممیچور دی، که ویم یو ورکشاپ نیم په ځای په ځای به وي خو بیخي اممیچور دی، نه دې طرف ته خلکو توجه کړې ده او نه دې کې خلکو پریسیژن او ښایست راوستی دی. که تاسو خیال کړی نو اکثر ورکشاپونه هم داسې ځایونو کې دي چې کندې کپري، نه ورته د تلو لاري، باران کې هم بد حالي هلته، او کسټمر کال ته لاړم شي نو په هغه خپلو تلو باندې خپېمانې. نو دا به ووایو چې اورال د ورکشاپ ویلیو په کې پی کې ډېره ده خو هغې ترقي هغسې نه ده کړې. باقي زموږ چې کوم ورکشاپ دی ایم جی آټو سروسز هغه یو های پروفایل آټو ورکشاپ دی، ای کې مونږه کمپیوټرایز ویل الاینمنټ دی، ویل بیلنس دی او میکینیکل ټول ورک دی، آیل چینج دی، کمپیوټر سکیننګ دی، ایډوانس مونږ سره کوم سکینر دی او دغسې الکټریکل ورک دی. نو هغه مونږه ډېر په یو پروفیشنل طریقې سره، یو ډېر ښایسته طریقې سره کوو، کسټمر ډېر زیات خیال ساتو، د هغه فیډبیک اخلو، د هغه بل چې کوم ماحول دی زموږ هغه انتهایي فیزیبل، انتهایي آرامدی دی. نو دا یو مونږ داسې ځای کې دا ورکشاپ اسټیبلیش کړی چې هلته په کار نو چې اسټیبلیش شي خو مونږ دې دپاره کړی دی چې دا زموږ علاقه ده، زموږ ځای دی او مونږ دا ځای لکه دا به کله ترقي کوي، همداسې به ترقي کوي چې یو کس انیشیټیو والي. نو دا زموږ نور پښتنو ورونو نه هم دغه توقع ده چې دغه طرف ته توجه کړي او هر بزنس کې دغسې لږ مطلب ښایست راولي او د کسټمر خیال وساتي. ډاکټر صاحب موږ دا وایو که د دې آټو ورکشاپ پیدې څه دي، نقصانات یې څه دي، او د پیدو نه به د نقصاناتو نه به پیدو ته څنګه راځو؟ د آټو ورکشاپ ډېر ښایسته بزنس دی، لکه داسې به ووایو چې 2 نمبرۍ نه بغیر هم پکې پروفټ شته دی او پروفټ وجه دا ده چې چلن یې زیات دی. لکه اوس مثال تاسو ګورئ څونه خلکو سره گاډي دي او څومره گاډي چې بیا څومره پارټس دي، خامخا هغه مطلب خرابېږي او هغه آیل دی هغه خرابېږي، هغه به لازماً چینج کړي، دغسې بریک لیدرې دي هغه خرابېږي، استعمالېږي بله. نو که ته 2 نمبري نه کې او خپل کار ښه په صحیح طریقې سره کوې نو هم پکې پروفټ شته دی. نو ډېر ښایسته کار دی او ډېر فایدهمند کار دی، خو دغه دا چې لږ غوندې ښه طریقې سره کول غواړي. او نقصانات خلکو ځان له پخپله جوړ کړي دي او هغه نقصانات دا دي چې لکه خلک خو ویلیو فور منی ته ګوري که نه،
چې مثال په تور تاسو پیسې تعالی درکوي ته ولې څه ورکوي ته ولې ښه شی ورکه نو به تعالی د هغې مناسب پیسې درکړي نو دلته کسټمر چې دی نو هغه مطلب هغسې مطمئن نه دي د ورکشاپونو نه او ډېر د مجبورۍ نه ورکشاپ ته ځي او چې لکه مطلب ډېر زیات ګاډی چې ته ودرېږي نو بس هلې ځان ورکشاپ ته رسوي که نه په اسانه ورکشاپ ته نه ځي نو دا د ورکشاپ یو امیج دی یو دغه دی نو دا جوړ شوی دی پکار دی چې دا مونږ لري ډاکټر صاحب خلک دا وایي چې د انجن آیل کې د موبلینو کې دویم نمبر آیل آیا دا ریالټي کې څه داسې شته که نه څه داسې وینې د کاونټرفیټ انجن آیل یا فیک انجن آیل یا 2 نمبر انجن آیل چې کومه خبره ده نو لکه پښتو کې چې وایي تاویلې ماویلې خبرو پسې خو مونږ نه ځو که نه مونږ به ډاکومنټډ فیکټ پسې ځو چې حقیقت شته پکې که نه INC پاک یو نیوز ایجنسی د هغې سروې کړې وه په 2021 کې اپریل کې د هغې مطابق هغه ډاکومنټري ده اوس هم په نیټ پرته ده آرټیکل دی د هغې مطابق 50% آیل چې کوم دی هغه فرسټ کاپي ده 50% او فرسټ کاپي څه ته وایي فرسټ کاپي دې ته وایي چې ته جینون آیل کې دی او فیک آیل کې دی نو پکې فرق نشي کولی د سیکنډ کاپي تھرډ کاپي فورث کاپي د هغې خواړو ډاکومنټیشن نشته لکه اوس دا زموږ یو ملګری هغه دلته ما ته ووایي وایي په شوبه کې ریډ یې وکړو یو کس آفیسر و او هغه یې ګرفتارولو نو هغه ACU DCU چې څوک هم هغه ته هغه آیل دواړه داسې کېښ وایي ما ته دې کې جینون او فیک آیل وښایه نو زه ګرفتاري درکوم دونه حده پورې فرسټ کاپي بیا داسې او سیکنډ تھرډ هغه خواړو سوال نه پیدا کړه خو بس نو داسې هم شوي دي چې آیل خلکو اچولي دي او اخره کې ورکې خټه راغلي ده نو هغه بیا هغه تھرډ او فورث کاپي نو زموږ د علم مطابق 80% آیل چې دي نو دا د کې مسله شته ډاکټر صاحب د 2 نمبر انجن آیل نقصانات څه دي څه تاسو وینئ تاسو خو اټو ورکشاپ دي تاسو خو دې سره کار په ظاهره خو 2 نمبر او 1 نمبر ښکاري یو شان که نه خو چې کوم فیک آیل دی هغه د آیل کار څه دی انجن ګرمایش نه بچ کول او انجن د نمی ورکول غوړ ساتل فیک آیل چې دی نه هغه ګرمي برداشت کوي چې کم ګرمي ته برداشت کول پکار دي او نه هغه نمی انجن ته ورکوي او هغه پارټس ته ځان رسوي چې کم ایته رسېدل پکار دي نو هغه چې ته استعمالوې نو بس انجن بیا نوي ګاډي او انجنونه خراب شي د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده څه تاسو داسې څه لایحه عمل ذهن کې شته ګورې اوس زموږ سیټ اپ دی که نه نو موږ سره ټول جینون آیل دي اوس دا دعوه موږ څنګه کوو لکه اوس یو کس راشي چې ستا سره څنګه جینون آیل دي نو د دې لکه دغه اخوا دېخوا خبرې وکړي چې یاره ټپکه باندې ودرېږي او که هغه ماته شوه خو جینون دا خبرې موږ اورېدو کوو دا داسې ګپ دی جینون آیل واحد طریقه دا ده چې پرایمري سورس نه اخلي بس پرایمري سورس نه ایشتل دا واحد طریقه ده لکه اوس مثال په طور مشهور برانډونه دي زیک دی شیل دی دقسې هونډا دي ټویوټا دي سوزوکي دي نو دا به پرایمري سورس نه اخلي لکه شیل دي ډایرکټ شیل آفیس نه پمپ نم نه شیل آفیس نه زیک ته ډایرکټ زیک آفیس نه ټویوټا دي ډایرکټ ټویوټا شوروم نه نه د دې ډسټریبیوټر چې کوم دي ګورئ ډسټریبیوټر چې کوم ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ही का ना अगर आगे ऑफिस ही का ना लका उस मिसाल पे तौर जिक कंपनी दा दाई वेबसाइट तब वर्षई आई की लिखली चे दा का जमुंग दे हाजी हाँ नो उमागा ऑफिस तब तासु ब्याजई और दा उस हर यूजर को निशितले हो ओवरऑल मतलब दा चे सुमरा स्पेयर पार्ट वाले दी सुमरा बिजनेस कई ऑयल चेंज के या ऑयल के नो अगई लदा पकार दी चे डायरेक्ट
چې کوم مین افیس ته ایته ځان رسوي هغې نه آیل اخلي بل د دې حل نشته دی اوس ټویوټا دی ډایرکټ شوروم نه هونډا دی ډایرکټ شوروم نه سوزوکی دی ډایرکټ شو اوس لکه موږ چې کوم ټویوټا آیل دی ډایرکټ ټویوټا فرنټیر نه اخلو هونډا دی ډایرکټ هونډا مردان نه اخلو دغسې سوزوکی دی ډایرکټ سوزوکی نوشهره نه اخلو نو دغه واحد حل دی صحیح شو او دې نه علاوه لکه اوس مثال په طور لاندې کوم ډسټریبیوټرانی یا هولسیلرانی نو هغه هم آفس نه بعضې پکې والي بعضې پکې بل ځای نه والي نو د هغې بیا موږ ته پته نه لګي نو اینه ښه خبره چې ډایرکټ آفس نه والي او چې کوم یوزر دي اینډ یوزر دي هغې له پکار دي چې یا داسې ادارو نه اخلي چې پته یې ورته چې د دوی پرچیزنګ طریقه چې د هغه صحیح ده لکه بیا داسې د ذک والا مختلف ښارونو کې سنټرې دي ذک سنټرې هغې کې هم ذک والا خپله هغه آیل ورکوي او آیل چینج کوي نو هغه هم یو ښه آپشن دی د اینډ یوزر دپاره ډاکټر صاحب ځینې خلک وایي د دې کپ نه انجن آیل ټیک دی د دې ټیک دی د دې ټیک دی د دې پس منظر سره آیل اصل کې جی لکه اوس یو خو وسکاسټي ده د آیل هغه سټارټ کېږي 0.16 دی بیا 0.20 دی بیا دغسې 10.30 دی 10.40 دی خلکو 10.40 بیا 20.50 دا ټینګېږي نو یو خو دا خبره چې ته خپل ګاډي لا صحیح آیل اخلي اوس نوی ګاډی دی او هایبریډ ګاډی دی هغه به ته 0.16 نه سټارټ اخلي چې څونه انجن یوز کېږي خرابېږي هغسې به ته بیا هغه وسکاسټي زیاتوي نو هغه که ته هر برانډ استعمالوي خو وسکاسټي ته به ګورې دې کې دویمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې کوم آیل ټپکوي دې د پاسه لیکلي API امریکن پیټرولیم انسټیټیوټ څومره چې آیل دي دا ټول ګریډنګ چې دی API بیس دی نو هغه API بیس ګریډنګ دا وي چې ای باندې لیکلي چې API SF یا SG یا SL یا SM SN دغسې SP اخیری دی SP ټولو کې اوچت ګریډ دی SP ورپسې SN دی ورپسې SM دی ورپسې بیا SL دی داسې لاندې راځي نو دا په دې ګریډنګ باندې ډیپینډ کوي لکه د دې داسې مثال دی لکه د بیرې شات او پالوسې شات نو دواړه شات دي صحیح شو خو د بیرې چې دی هغه ګران دي او د پلوسې ارزان دي ولې د هغې سورس بدل دی د هغې ټیکنالوجي بدله ده نو دغسې دې آیلو کې چې کوم دغه دی نو د هغې ټیکنالوجي چې SP کومه ټیکنالوجي ده هغه بدله تاسو بیا د ویورس هم ویلی شئ هره ټپکه چې راولي ای د پاسه به لیکلي API SF یا SG یا SL او دا زموږ ډېرو میکانیکانو ته هم نه ده پته اینڈ یوزرز ته هم نه ده پته بلکې چې کوم سپیر پارټ والے ای ته هم نه ده پته نو دې طرف ته لږ توجه کول غواړي او هغې بنیاد باندې تاسو بیا دا ویلی شئ چې یاره دا آیل ښه دی او دا خراب دی لکه اوس مونږ سره په سپیر پارټ کې 4 لیټره آیل 20-50 4 لیټره په 2,500 کې هم شته صحیح شو جي په 4,600 کې هم شته په 6,400 کې هم شته او 7,600 کې هم شته نو فرق خو به پکې وي لکه 2,500 نه واله 7,600 پورې دا فرق دی دا د څه د وجې دا د ټیکنالوجي د وجې هغه چې کم ګران دي هغه د انجن حفاظت ښه طریقې سره ډاکټر صاحب په پارټس ته به راشو د ځینې خلک جنرال پارټس خلک وایي دا جاپاني دی کابلی دی تایواني دی د دې څه حقیقت دی د پارټس حوالې سره خاص کر بیا ما خو لکه بار ملک کتلی که نه خو خاص کر بیا پاکستان کې دا ایشو ده چې دلته جاپان نه یا تایلند نه یا تایوان نه پارټس راغوستل د هغې برداشت چا کې هم نشته دا حقیقت دی راځي ټول چاینا نه خو کوالټی وي پکې یو چاینا کوالټي وي یو جاپان کوالټي وي دې خبرې سره به ډېر خلک متفق نه وي
خو مونږه مطلب امپورټ هم کړی دی که نه مونږ ته اندازه شته دی چې وي سورس یو چاینا دی خو هغې کې بیا کوالټیانې تایوان کوالټي او جاپان کوالټي او چاینا کوالټي او هغه داسې کېږي. باقي تاسو چې د کابلي کانسپټ کومه خبره وکړه نو مخکې کابلی کم سپیر پارټ و او واقعي کابلی و اوس پکې لږ غوندې داسې دغه راغلی دی چې ډېر داسې پارټس چې چا ریپیر دي کابلي خرڅېږي اوریجنل مانو کې نشته لکه او لکه وي به کابلي کې اوس هم شته دی کابلي شته دی دا نه چې نشته دی ښه جي خو دا یو ټرند پکې چالو شوی دی چې مثال کابلی پکې وایستو که زور راکې نو دونه چارج نو زور بیا ریپیر کې بیا په کابلي خرڅېږي دا یو اوس دغه پکې سٹارټ شوی دی نو اوورال مطلب د جینون پارټس چې کومه خبره ده هغه دا خبره ده اوس زه تاسو ته دلته یو څو فلټر یې ښیم سورس خبره کوو که نه اوس چاینا نه تاسو هم سامان راغوستی دی ما هم راغوستی دی بل هم راغوستی دی چاینا نه زما سورس بدل دی ستاسو بدل دی د بل کس بدل دی صحیح شو جي او پارټس کوالټي کې به هم فرق وي او خرڅېږي درې واړه په جاپان صحیح شو نو دې کې جینون که زه پارټ یادومه که یو کس سره ټویوټا جینون پارټ دی نو هغه پارټ دی چې یو سړی ټویوټا انډس نه واخلي د ټویوټا شوروم نه چې واخلي هغه جینون پارټ دی لکه زه تاسو ته دلته ښیم که نه ما ځان سره ایښي دي دا ګورئ جي دا کاپي ده دا کاپي ده او دا جینون دی دا جینون ټویوټا انډس سورس دی د پاکستان چې کوم ټویوټا دی دا د هغې فلټر دی او دا امپورټډ دی اوس دا چا امپورټ کړی دی کومې کمپنۍ نه امپورټ د دې سورس اړو پته نشته او دا به خرڅېږي په ټویوټا جینون دې کې بیا درېیمه کیټګري چې دا هغه مطلب د پاکستان چې کوم لوکل فیکټري ده ګاډ هغه هم ښه کمپني ده او ریټ هم مناسب دی خو د جینون او دا کاپی ته چې خبره راړې شي نو که یو سړی جینون نشي اچولی نو هله بیا پکار دی چې پاکستانی یو کمپني واچوي چې دا یې سورس معلومي چې دا دې کمپنۍ والا دغه کړی دی نو دا یو دغه دقسې هونډا کې هم دا ایشو ده په ټویوټا کې هم دا دقسې ټول جینون پارټس کې دا یو مسله شته دی چې د هغې امپورټ سورس نه دی معلوم. ډاکټر صاحب د ګاډو مصران دو نمبري کوي که نه کوي؟ جی د دو نمبري خو تقریبا پاکستان کې افسوسناکه خبره چې هر څه کېده که نه داسې میکانیکان شته چې خپل حلال رزق ګټي او خپل حلاله مزدوري کوي خو هر فیلډ کې دا شته دی او دقسې دې فیلډ کې هم شته دی او کمې طریقې چې ای استعمالوي به زه به صرف هغه ووایم یو خو دا طریقه ده چې مطلب کسټمر راشي او ګاډی ورته پرېږدي نو دی ورته سپیر پارټ ولیکي 1 2 3 4 5 10 سپیر پارټ ورته ولیکي چې دا راوړه بس دی لاړ شي د کسټمر سپیر پارټ ته لاړ شي هلته نه راوالي دله ورکړي اوس دی کې دا میکینک او سپیر پارټ والے چې دی دا خپلو کې میلوي نو دې کې مثال 7 پارټس ولګېده او دا 3 پارټس چې دي دا د سپیر پارټ ته واپس شي او د دوی پیسې دې خپلو کې تقسیم کړي یو دا یو قسم ته طریقه ده د 2 نمبره بل د پیمنټ بل یو مسله دا راځي چې لکه اوس دې کې دا کسټمر دا وایي که نه چې یاره ما نه ټوله ورځ کار وکړو 500 روپۍ وایستې نو هغه اصل کې 500 روپۍ نه شاته دغه یو ایشو وي بل یو دا کاري چې مثال سپیر پارټ والا تاله بل جوړی چې دا اصل کې د کسټمر سای کوم دلته دا چې ما ته به خامخا زما خاطر به کوې ما ته به بل کمې که هر څنګه نو ای د وجې سپیر پارټ والا ګټه اړو کولی نشي نو ای دپاره مثال هغه سپیر پارټ والا ولیکي چې یاره د هغه 1000 روپۍ خرڅولو نیت یي که نه نو هغه ولیکي 1300 اته پته چې دا کسټمر به اوس ماله تنګی او ما به نه به کمی نو زه به هغه خپل 1000 روپو ته راشم
نو هغه بیا داسې کې چې 1300 ورته ولیکي نو کسټمر ورسره بحث وکړي نو هغه بیا نو کسټمر خوشحاله شي چې کني د زما خاطر خاطر هغه اصل کې خاطر نه هغه الریډي د بل چې دی نو هغه زیات کړي نو هغه بس کم شي دغه یو ایشو مارکیټ کې کیږي نو خلکو ته پکار چې ویلیو فور منی ته ګوري اشي ته ګوري چې هغه شی قیمت سونه دی او ماته سونه لګي نو بیا پکې خو اصل کې دا ټرند چالو شوی دی نو ډیره ګرانه غوندې خلک د ګاډو د پټرول د خرچې نه ډېر تنګ راغلی دی او سوال دا دی دا پټرولو خرچه کمیدی شي د پټرولو خرچه د کوم څیز د وجې سیوا کیږي سوال دا دی پټرولو خرچه تقریبا زه به داسې ووایم چې 15-20 وجې دي 15 نه واله 20 وجې دي هغه به زه تاسو ته اوس یو زر به ووایم نو کې بیا تاسو به دغه کوئ که نه ګورئ ستاسو چې ټایر پلني لکه اوس یو ګاډی دی هغه نری ټایر اچولی دی هغه د پټرولو خرچه به یوی چې ټایر پلن شي پټرولو خرچه زیاته شو چې ستاسو ګیر کې مسله راشي هغه انجن له زور ورکوي پټرولو خرچه زیاته شو ستاسو ګاډی رواني په کرنټ هوا او پټرول دې دریو شیزونو باندې دې کې چې کم یو شي کې مسله راغله معمولی کرنټ کم زیات معمولی هوا کم زیاته پټرول خراب شو نو ستاسو یا سنسر خراب شوی کمپیوټر نه کرنټ خراب لاړو ستاسو پټرولو خرچه زیاته دې کې اوس لکه زه مثال درکړم اوس یو کس پېښور ته راغو ګاډی واغشتو دلته ورته چې کوم خرڅوونکی دی هغه ووایي چې دی 20 کیلومیټر پر لیټر ورکوي دا ګاډی د بوتلو سوات ته او دی به ورپسې واپس رنګ وکړي چې یاره دلته خو دی ما 12 کیلومیټر راکوي پر لیټر نو دا ولې نو اصل کې هغه ټرن بدل کو ګاډی لاړو داسې ځای ته چې هلته چړیانې دي نو هلته به لازمي د خرچه زیاتېږي بیا خلک دې کې حساب هم غلط کوي بعضې کس وایي یاره 1000 روپو پټرول دي او زه مثال ماته 20 کیلومیټر راکه یا 30 کیلومیټر راکه چې څونه مې نو تیرې به هم حساب د روپو په دغه نه کوئ حساب به همیشه کوئ د کیلومیټر پر لیټر ځکه د روپو په حساب خو ریټ ښکته بره کېږي خو لیټر په حساب چې وکړئ نو تاسو ته به صحیح دغه ګاډي ایوریج درکړي بل د هر ګاډي ایوریج بدل دی اوس د کرولې چې دی هغه تاسو له 15 نه 19 هم درکولی شي خو چې صحیح ایوریج مطلب ډاکومنټډ دی چې کوم ایوریج دی 12 دی چې 12 نه د ایوریج کم شو بیا د مسلې خبره چې 12 وي نو بیا ډیپینډ کوي تاسو په ټایرونو باندې تاسو په ډرایوینګ هیبټ باندې ګاډي کې څه مسلې هغه بیا پای باندې ډیپینډ کوي ډاکټر صاحب تاسو سره ایم جے آټو ورکشاپ چې تاسو کوم ورکشاپ دی جی په دې کې انویسټران راتلی شي انویسټمنټ کولی شي ستاسو نه فرنچایز د صوبې په نورو ضلعو کې هغې فرنچایز یې کولاولی شي څه داسې پراپر لایحه عمل شته تاسو څخه او جی زموږ د فرنچایزینګ خپل ترتیب دی او د هغې فرست سټپ دا دی چې موږ سره خپل فرنچایز فارم دی چې څوک دا خواهش لري چې یاره زه داسې کاروبار سټارټ کړم هغه به موږ له راشي زموږ چې کوم فرنچایز فارم دی هغه فل کړي چې به هغه مکمل ډیټیل خپل واچوي فارم چې موږ وګورو نه پس به زموږ کسان لاړ شي او د دې ځای ته به لاړ شي چې کوم ځای هغه دا کولاول غواړي او هلته به بیا موږ خپل فارم چې دی ډیټیلز والو او خپل فارم به فل کړو هغه فارمونه دواړه چې دي موږ بیا خپل چې کوم هیډ افیس دی هلته ولیږو هغوی هلته وګوري او د هغې بیس باندې بیا مخکې ټرمز اینډ کنډیشن باندې مونږ هغه کس سره خبره کولی شو او دې کې انویسټر دپاره انتهایی اهم او اسان پوینټ دا دی چې کوم کس انویسټمنټ کوي نو زمونږ چې کوم مطلب چارجز دي هغه په نیټ پروفیټ کې دي هغه په انویسټمنټ باندې نه دي یا په سیل باندې نه دي چې کله دته نیټ پروفیټ خرچې ته وباسئ او دته نیټ پروفیټ میلو شي هغې کې بیا زموږ په پرسنټیج دی او دې کې اے ټو زیډ مکمل مینجمنټ به زموږ د طرف نه وي هغې کې که ایچ آر سنبھالول دي که ایډورټایزمنټ دی که کسان هایر کول دي ریکروټمنټ دی که اپریشن دی که پرچیز دی کمې طریقې سره پرچیز کېږي کمې طریقې سره آف سیزن کې به څه کې آن سیزن کې به ایکسپینسز به څنګه کمې
کم شي کوالټي کنټرول به څنګه کې دا ټول شیزونه به دا به مونږ ورسره مینج کوو. نو ډېر ښه اپرچونټي ده که یو کس کوي. دې نه علاوه هم تاسو دغه ممکنه نو اني میکانیکل اټو الکتریکل څه باره کې مشهور بعضې کیس خو داسې چې خامخا به ګاډی ورکشاپ ته راولې هلې مونږ مشوره ورکولی شو. خو داسې څه مشوره وي نو هغه زموږ د طرف نه کنسلټیشن چې دی اټو میکانیکل یا اټو الکتریکل زموږ د طرف نه فری دی.